اچانک مرگ د مؤمن د پاره رحمت دی او د بيدینه د پاره عذاب دی مؤمن د پاره په دوه حالاتو کې خیر دی کله مرګ سخت پیډیره ده ګناونه معاف کیږي او درجه بلندی خک الله ته اچانک سا واغستا رحمت الله دې سخت نه وسات مؤمن د پاره په دوه کې خیر دی ښا بيدینه د پاره ولې عذاب دی ځکه چې الله تعالی توبې مهلت ورنکو اقدمي راولي اوی خبرې کول راولي چې اسکو مړ شو وده شو ربانه سي داسې مرګونه د بيدینه خلکو دپاره ډېرې خبره ده او دیندار سړي دپاره د رحمت د الله نو موږ به صرف دا نه وایو چې دا سخت زن کدن دا د ایمان نښه ده یا په زن کدن کې چې سخت نه وي دا د ایمان نښه دې څه به نه وایو موږ وایو دواړو کې د مؤمن دپاره خیر دی سخت کې هم خیر دی د وګوره پیغمبر باندې سخت راغلی او که الله ته اچانک سا والي نو په دې کې هم خیر دی خو د بيدینه دپاره د بيدینه دپاره بیا د اچانک مرګ دا خو عذاب دی الله دې زموږ ساتي الله دې موږ له د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق راکړي او الله دې هغه وخت کې زموږ نه سا والي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې وکړي او الله دې د مرګ د سختونه او د قبر د سختونه او د آخرت د سختونه دې الله موږ ټول په امن او امان کې ساتي